سلامونه دوستانو، نن مې تاسو ته د DJI Osmo Pocket 3 کریټر کمبو راوړی. ډیری دوستانو یې د کیفیت، ظرفیت او ښېګڼې په هکله پوښتنه کړې وه او ډیرو سره دا پوښتنه وه که له ما سره 16 پرو میکس یا 18 پرو میکس موبایل را سره وي نو د دې کمرې څه حاجت دی. که له یو چا سره آیفون 17 پرو میکس یا S25 اولټرا ورسره وي نو تابن چې هغه یوه ښه کیمره لري او د ویډیو لپاره کفایت کوي دغه، خو بیا هم دغه Osmo Pocket 3 چې ده دا یو بیل شی دی. دا نو په ځینو خاصو ځایونو کې د استعمال لپاره خورا ډېره ښه کیفیت او ظرفیت لري. دا چې دی کریټر کمبو ده، دا خاص د کریټرز یا د کانټینټ کریټرزو لپاره جوړه شوې او دلته چې څه شیان پکې دي دا به اوس موږ او تاسو په ګډه سره خلاصه کړو. چون ما خلاصه کړې وه او خو تر اوسه مې ټول شیان نه دي چک کړي، یوازې مې چارج کې واچوله. دا وګوره ډېر ښایسته پاکټ لري او ښایسته پیکینګ لري. باور وکړئ ما مخکې هم یادواري کړې وه د آیفون نه وروسته زه د دې د تولیداتو ډېر مینهوال یم. په دې کې چې دا دغه شیان راځي دا تاسو سکین کولی شئ او دې نه به تاسو معلومات او دوی ټول ته د یو سټیکر کې خلک یې زیاتره وخت په کمپیوټرونو یا په موبایلونو باندې لاګوي تر څو د دوی لپاره مارکیټینګ او د حقیقت لاګ او استعمال دی، خو دا به موږ هلته واچوو. راځو دې ته په کوتي کې نور څه شی پاتې دي. په کوتي کې د دې یو دانه د دې پاکټ پاتې دی، دا به نور ایسته کړو ځکه نور د دې وخت تېر دی، ډبې کې نور څه شی نه دی پاتې. دا به اول خلاص کړو چې دا د دې څنګه پاکټ دی. ښه دا یې دا پاکټ دی، صحیح ده، ښه ډېر ښه. دلته پکې د لینز د ایښودلو او لینزونو د ایښودلو ځایونه هم شته دي. دا یې یو شی شو له خیره. او بل موږ او تاسو سره اساسي شی دلته دی چې دا په یو بکس کې راځي. بکس دی، په دې بکس باندې ښایسته لوګو د دوی نښان لګېدلی او دا به خلاصه کړو. د دې په منځ کې ماشاءالله ټول شیان ډېر ښایسته او منظم ایښودل شوي. اول به ترې دا د کار شی راواخلو. دغه کیمره ده، ګورئ ډېره لوکس او ښایسته. دا به دلته کېږدو. بل د دې سره یو دانه مایک راځي ټکېږي. خو راځو موږ او تاسو نن مین بحث په کیمره یا Osmo Pocket 3 باندې دی. دا یو دانه د بیټري لري او یا هم د ګیمبل سره هم استعمالېږي، دغه دی. او بل موږ او تاسو سره د ګیمبل یا هغه کوم شاته چې پښې پسې بسته کېږي د هغوی یو دغه شی ورسره دی. او بعد له هغې راځو په دې کې دا د مایک مربوط شیان دي، د مایک کیبل دی او دا د مایک هغه ببر سپنج غوندې دی تر څو باد او بیرون په آوټډور کې کار راشي. یو دانه کیبل ورسره دی او دلته ورسره دا د DJI یو دوه دانې مقناطیسونه ورسره دي چې مثلا د مایک سره یې په جامو باندې بسته کولی شي، دغه شیان ورسره دي. او دې سره سره دلته موږ یو لینز هم لرو. دا یو لینز دی، دا لینز په کمره کې بسته کېږي خو دا هر یو به بیا ورو ورو چک کوو. ښه دوستانو په دې بکس کې په دې کې ښایسته ټول شیان منظم او ترتیب ایښودل شوي وو. موږ سره د Osmo Pocket 3 کریټر کمبو په بکس کې دغه شیان موجود دي. راځئ په یو یو باندې کار کوو. دا د سفر د وړلو لپاره د کمرې کیس دی یا د کمرې هغه دی، البته د کمرې ساتونکی دی. البته په دې کې چې تاسو کمره اچوئ، البته کمره به په دې شکل باندې اچوو چې ما غلطه واچوله، دغسې دا به مو دغسې کمره اچوي نو دا کله تاسو په سفر کې ښکته پورته ځئ نو دا به خوندي وي. او دلته پکې دغه ځای د مایک لپاره جوړ شوی، تاسو پکې دغه مایک هم ایښودلی شئ او په بکس کې په اسانۍ سره د انتقال په وخت کې ډېر اسانه وي او خوندي وي. او دا له دې سره مایک راځي، مایک 2 راځي. د دې مایک دوهم نمبر دی او اصل کې زه دې ته حاجت هم نه لرم ځکه زه دلته مایک 3 لرم یا مایک 3 لرم چې تر دې ډېر په ښه کیفیت کې دی او ډېر ښه دلته سهولتونه هم لري. دلته پکې ټول شیان ایښودلی شي او ورسره دوه دانې مایکونه راځي. یو د ماوس هم موبایل ته کنیکټ کړی او بیا مې دا نور د دپاره ځکه دا ډېر یو ښه اډوانس کیفیت دی خو د دې لپاره مې تیار یو کس پیدا کړی، دا ورته ډالۍ کړم. ښه راځئ چې اول دغه له کمرې به یې پیل کړو او کمره به ټیسټ کړو چې کمره څنګه ده.
او دا به دلته کېږدو او دغه پلاستیک به بسم الله سره ترې لرې کړو، بسم الله الرحمن الرحیم، او دا به دلته ولګوو او دا ډېر په اسانۍ سره چلندیږي. دا چې کله تاسو دغسې کړ، دا دی دغه چلند شو. او که چېرته کې تاسو غواړئ ځان دپاره مخ ته یې راواړوئ، دا وګورئ او کولی شئ چې بېرته یې تاو کړئ، او که چېرته کې دغسې تاووئ په دې شکل باندې، دغه ده ډېره ښایسته ویډیو راخلي. نو دا سیټینګونه به ورو ورو برابروو، دا به زده کوو له خیره سره. نو دغه د مخ کیمره ده یا سلفي کیمره ده، او چې کلیک کې دا شاته تاویږي په دې شکل. نور به بیا وروسته زده کوو چې څنګه کار کوي. دا دغسې چې اړوي یو څو سکنډه وخت درکوي، که نو په اتومات شکل باندې بندېږي او ځان خپله ټولوي. ورسره دا یو دانه بیټري راغلې ده، صحیح ده، دا بیټري راغلې ده چې په دې سره ته کولی شې چې ډېر وخت ریکارډ وکړې او دا راخلې په ډېر اسانۍ سره. دا دلته پکې دې شکل باندې اچوي او دا تر څو خپله دغه ځایونو کې ځان بند کړي. نو اوس ته کولی شې چې ډېر وخت په ساعتونو باندې ریکارډ وکړې. نو دا داسې ښایسته هم نیول کېږي. که چېرته غواړې دا بېرته وباسې، دغه دی، دا دغسې وباسې او راځو دا دوهم د ګیمبل دپاره چې کوم شی ورسره راغلی، دغه ګوټکا غوندې یو شی دی، دا به وګورئ دا څنګه کار کوي. دا هم همدغسې بسته کېږي دلته. دا دی او دې سره اوس کولی شو موږ دغه هم بسته کړو. دا موږ داسې تاووو، دا دی. اوس موږ کولی شو چې کیمره ځان ته مخامخ کېږدو، یا هم د ریکارډ په وخت کې په دواړو لاسونو یې استعمال کړو او ډېره ښه نیول کېږي. او اوس نو بیخي هغه د چا خبره د استعمال وړ شوه، تر څو چې ښه یې استعمال کړي. دا په دې شکل کېږي. دا که بېرته وباسو، دا توکمه باندې کلیک کړئ او دا وباسئ، او دې له لارې تاسو چارج هم کولی شئ. او دا یې دغه کار دی. او له دې سره دغه لینز راغلی، او دا لینز ډېر جالب شی دی. دا خپله په خپل ځان کې د وایډ انګل دپاره ده چې پراخې ویډیو دپاره استعمالوي. او که چیرې کې دا ستا کیمره چلنده وي، نو ته یې راخلې، دا په دې ځای باندې لګوي. دغه شکل دلته مقناطیسونه لري او دلته چې کله ولګوئ، دا ده ولګېده. دا د وایډ انګل دپاره ده. ګورئ د دې یعنې په ازاده فضا کې چې کله تاسو دې باندې ریکارډ کوئ، دا د هغې لپاره ده. دغه کیمرې په خپل ځان کې سټوریج یا هم میموري نه لري، حافظه نه لري. نو د دې لپاره باید تاسو یو کوچنی میموري کارډ یا چپ واخلئ. نو ما د دې لپاره 256 GB اخیستی. نو دا که تاسو په کمره کې اچوئ، په دې پورته طرف به یې واچوئ چې په غلط طرف ورسره زور ونه وایئ. څنګه چې پخوانیو موبایلونو کار کوو، په همغه شکل باندې دلته به یې کلیک کړئ، بس خپله ځان ونیسي، که بیا وباسئ کلیک به وکړئ راوبه وځي. او بله ښېګڼه دا ده چې په موبایل کې د ډي جي آی میني یا میمو په نوم باندې یو اپ لري. په هغې اپ کې ته دا کیمره موبایل سره کنیکټ کړه، څنګه چې په دې باندې شوټ اخلي، هغه ویډیو ډایرکټ ستا په موبایل کې راځي او ته بیا په اسانۍ سره په موبایل کې ایډیټ کولی او سوشل میډیا ته یې اپلوډ کولی یا مثلا شیر کولی شي ډېر په اسانۍ سره. نو دا د دې ډېره زیاته ښېګڼه ده. دا یو ډېر بهترین کار دی د دې. نو دغه شیان دي. نو باقي به یې موږ استعمالوو. کولی شو موږ دغه لینز دلته هم وساتو. زه وایم دا به بېرته په د خپل ځای کې کېږدم، دا به یې لا ښه وي تر هغې. دا به دلته وساتم، ځکه دا د لینز دپاره دغه ځای جوړ شوی. دا ګورئ دلته بس دا اوس بند شو. دا ګورئ دا دلته مقناطیس لري او دلته که بلاک پرو میسټ یعنې بل هغه ولري، لینز ولري، اکثره لینزونو سیټ خرڅېږي د دې. هغه بېلابېلې فلټرې وي، مثلا شنه ځایونو دپاره، د لمر لوېدو لمر ختو دپاره، یا مثلا د پراخو ښارونو لیټونو دپاره. هغوی خپل افیکټ لري، لکه څنګه چې په ټیک ټاک کې خلک افیکټ او یا فلټر استعمالوي، هغه هم دغسې فلټرونه لري. نو دا به اوس له خیره سره دغسې دلته پکې کېږدو.
دا دی ټک بسته شو. زه کولی شم دا په اسانه یو هر ځای ته انتقال کړم ویسم او استفاده یې کړم. زه به تاسو ته دغه ویډیو در وښیم. دغه زما د کمرې سلفي ده او چې تاسو ته ښکاري مې په همدې ساعت باندې همدلته کړې ده او تاسو وګورئ چې څنګه ښایسته پرته له ایډیټ پرته له فلټر دا د دې خپله ویډیو ده، خپله طبیعي ریکارډ یې دی. نو ښه کیفیت لري، ښه کوالټي لري. یعنې نو په کیفیت او کوالټي باندې تاسو راته کامنټ وکړئ چې څنګه ده.